ډېر راته ګرانه جدایي. د اصلاح او د هدایت رڼا سورة النحل. ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. محترم او معزز قدرمن ورونو او درنو خوندو، الله رب العزت په خپل کتاب په خپل کلام قرآن مجید کې داسې اصول او داسې طریقې بیان کړي دي کاغه چیرې په قریبانو هغه په یو کور، هغه په یو ټولنه کې، هغه په یو معاشره کې عملی سیمو تاسو عمل په هغه باندې وکړو، نو هغه کور، هغه کلی، هغه محله، هغه ښار، هغه ټولنه، هغه ملک به له هر قسم فساد، ظلم او بدبختي څخه پاک او د امن په زانګو باندې به بدلیږي. د مینې او د محبت، د ډاډ او د سکون، د اطمینان په ژوند زندگی باندې به بدلیږي. قرآن معجز کتاب دی. د دواړو جهانو د خیر او د کامیابی لاره قرآن ښوولې ده او په ذمہواري یې ښوولې ده. د قرآن عظیم شان دغه آیات مبارک چې ما تاسو ته تلاوت کړی دا د اسلام د ټولنیز او اخلاقی نظام یو خورا جامع او بشپړ قانون الله پکې بیان کړی دی. د هر فرد لپاره، د هر بشر لپاره، د هر کور لپاره، د هر کلی لپاره، د هر قوم لپاره، د هر خطي او د هر ملک او ښار لپاره. په دې آیات شریف کې الله جل جلاله په دریو کارونو باندې امر کړی دی او له دریو کارو څخه منع کړی دی. هغه درې کار چې الله د کول حکم کړی دی، ان الله یأمر بالعدل، نو یو عدل او انصاف دی. عدل او انصاف کول، عدل دا دی چې د الله رب العزت په وړاندې د هغه حق ادا سي، یعنی یوازې د الله عبادت وسي او شرک ورسره ونسي د الله پاک سره. عدل د الله په حق، عدل د مخلوق او د الله د بندگانو په حق او د هغو په مناسبت او در مابین هغه دا دی چې هر حقدار ته خپل حق ورکړل سي. نو که یو طرف ته د پلار په ورثه کې ورور حقدار دی، نو خور هم حقدار ده. که د عزت نفس مسله سي، لکه څنګه چې هر انسان په خپل حق باندې زیریږي او په خفه کېږي، هر انسان خپل عزت نفس لري، که نر وي که ښځه، که مشر یې او که کشر یې، که پلار یې او که زوی یې، که ورور یې او که همسایه یې، هر چاته هغه خپل حق حقدار ته ورکول دا عدل دی، دا انصاف دی. په دې کې دا اصلاحي پیغام دی زموږ لپاره چې په کورنۍ، تجارت، قضاوت او د ژوند په هر برخه کې، د ژوند په هر اړخ کې باید له انصاف څخه موږ تاسو کار واخلو. که د انصاف څخه کار واخیستل سي، عدل وسي، عدل وي، نو بیا به دا ټولنه د سکون وي، دا به د مینې، دا به د محبت وي، بیا به دا د خوشحالۍ وي، دا به د امن وي. او کچېرې خبره برعکس وي، یعنی ظلم وي، بې انصافي وي، بس یو د بل پر حقوقو غصب وي، زورور بس هر څه ورته رسېږي او کمزوري خپل حق نسي ترلاسه کولی، لکه نن چې د خور مثلث دی په مخ کې ده، نو ټولنه د تباهي خواته ځي. بیا موږ د بل چا نه څه ګیله وکړو چې پلانی ولې ظالم دی، خو موږ ټول ظالمان. دوم شی چې الله د کولو امر کړی دی هغه احسان دی. احسان او نیکی کول. احسان څه شي ته وایي؟ معنا یې دا ده د الله عبادت په داسې طریقه کول، که ته لمونځ کوې، که حج کوې، که روژه نیسې، لکه الله رب العزت چې دې ویني، او په دې کې شک نشته چې پاک رب موږ ویني، بې له شک او شبهې الله پاک موږ تاسو ویني. او د مخلوق سره په قول او عمل کې د زړه له کومې نیکي او نرمي کول، صرف خولې او د لباس خبرې نه دي، د زړه له کومې. که موږ تاسو الله نه وینو، الله مې ویني، الله مې په رګو په مځغو خبر دی، الله نه خطاوز، الله موږ پیدا کړي. احسان دا ته وایي.
په دې احسان کې اصلاحي پیغام زموږ ته د پاره دا دی چې احسان تر عدل هم لوړه درجه ده. عدل دا دی چې د یو چا حق حقدار ته ورکول سي، نو احسان دا دی چې در خپل حق انسان وبل ته تیر سي او د بل سره تر هغه در حق زیاته نیکي انسان وکړي. بیا به زموږ ته په کورو کې دښمني او خوابدي څه کوي؟ که موږ تاسو په دغه یو د خدای په حکم باندې عمل وکړو، خو معلومه خبره دا ده چې موږ تر پښو دغه احکام لاندې کړي دي. نفس دومره زورور دی چې موږ یې بیخي پړې راکې اچولی دي، جواب یې نه لرو، پښه نسو پرېښول. دریم الله ایتاء ذی القربا حکم کړی دی، د خپلوانو سره مالی او ځاني مرستو وسیله رحمي کول، کومک او احسان ورسره کول، خپلوي پالل، خپلوانو ته دغه د ضرورت په وخت کې مالی مرسته ورسره کول، وسیله رحمي او قرابت ورسره پالل، په غم او په شادي او په خوشحالي کې ورسره شریکېدل. که څوم دی تا محرومه کړي مه محرومه کوه. په دې کې اصلاحي پیغام دا دی چې د نیکۍ پیل باید له خپله کوره او له خپلوانو وسي. سړی د خپلوانو سره په ژبه نه پوهېږي، د هغو سره ته معافي او درګذر نسې کولی، د هغو سره سړی سر نسې خلاصولی، نو ته بیا راته وایي چې د نورو سره به دې څه حال بیا برعکس دا خوا موږ راواخلو چې ستا خپل دومره خواري چې بل ته په سوال ته هغه نسې راپورته کولی، هغه مریض د دوا وس نه لري، ته یې کومک او احسان نسې کولی. ته به خپله سوچ فکر وکړه، نور به ته انسان سوچ فکر بیا وکړي پر نور د دنیا باندې، یعنی عبارت ته نورې خبرې هم پر دا باندې قیاس کوي. و ایتاء ذی القربا الله یې حکم کړی دی. الله وایي چې ضرورت یې دی ورکړه، تا سره پیسې شته ورته ورکړه. دویمه برخه د الله د دغه احکام او هغه کارونه دي چې الله منع کوي ځینې، وینها عن الفحشاء والمنکر، فحشا او بحیي د دې څخه الله منع کړی ده. هر هغه کار یا خبره یا چلن داسې رویه چې په شریعت توکل کې ډیر بدوالی او قباحت او قباست لري، لکه زنا، غیبت، بدغږي، د چا حق خوړل او وریاني او داسې نور، د دې څخه الله منع کړی ده. اصلاحي پیغام دا دی چې د ټولنې د پاکوالي لپاره دا ضروري ده چې د فحشا او د خپرېدو مخه ونیول شي. نکاح باید ارزانه چې زنا ګرانه شي، چې هغه ته بیا څوک مجبوره نه شي، چې هغه ته بیا د چا پام فکر واوړنه. موږ یو د پلا په ولورو کې کوم حال جوړ کړی دی، بلې پلا په رسم په رواجو کې موږ کوم حال جوړ کړی دی. یو سړی که په لکو باندې پیسې لري، د هغو په وس کې دا پرې د مسکین دا په وس کې پراته. اوس نو د مسکین څم خلک رسم و رواج غواړي. خدای بندگانو دا د نکاح اسانول دي که ګرانول دي؟ مثال څه ګرځي نورې خبرې ته پر دې باندې ور قیاس کوي. د خیر په ځای کې یو روپۍ در سره او په شوکو کې می خلک وویشتل شي، په شوکو کې جنریټرانې، ډولونې، پیتریانې، سروزونې، ډالونې، زرنټکانې، شوکونه د ډوډۍ د نامه څه ضرورت دی؟ دا 10 لک روپۍ که ته په غریب انسان وویشي، غریب به د ټول عمر د بل د احتیاج خلاص، په خپل کاروبار به ودرېږي. دغه غریب هم دغه زړه لري، هغه هم دغه کور بچان ستور سره یو ښځه لري، هغه هم دغه چې غریب کړی دی، نو الله غریب کړی دی. دغه انسان دی، خواږه او ترخه لري، دغسې یخ او ګرمي لري، دغسې دوست او دشمن لري. ته الله مکلف کړی د دې سره په احسان کول، لیکن دا خبرې چیرته زموږ د ذهنه ووځي. همدارنګه الله رب العزت له منکره منع کړی ده. هر هغه عمل چې شریعت یې نه خوښي او د کفر او د ګناهونو د فسق لاندې راځي، هغه ته منکر ویل کېږي. منکرات یعنې ناروا کارونه. موږ باید نه یوازې دا چې په خپله منکرات ځان وساتو، بلکې امر بالمعروف پر هر انسان د خپل وس مطابق واجب دی، لازم دی، او نهی عن المنکر د هغه پریزې له وجې موږ تاسو باید یو د بل د اصلاح هڅه وکړو، یو بل ته د خیر خبره وکړو، یو بل د بدو نه منع کړو، راویګرځو. کنتم خیر امة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. همدارنګه د بل حکم چې الله کړی دی هغه بغي، د سرکشي او ظلم کول، پر خلکو باندې تجاوز کول او فخر کول، در ځان د نور لوړ بلل، نور به عقل بلل، نور داسې بلل. نو زموږ په دې خلکو کې دغه خبرې ستا که نشته.
د هغو حقونه غصبول، د تکبر له مخې په مځکه فساد کول، د چا پر مال ځان عزت تیری کول، دا د الله عذاب ته دعوت دی. دا د الله عذاب رابولي په انسان باندې. ظلم او د ظالم د دې به په دنیا او آخرت کې د پښیمانۍ سره بغیر بل هیڅ نه د مور سره مخامخ کېږي. به ورسره د ظلم انجام تباهي ده. الظلم ظلمات یوم القیامه. د ظلم مثال دی لکه د رڼا تیارې ته ځي. په پای کې الله پاک فرمایي یعظکم لعلکم تذکرون. الله تاسو ته نصیحت کوي د دې لپاره چې تاسو پند واخلئ او یاد یې وساتئ. دا آیات شریف چې دغه کومې خبرې پکې ذکر دي د جمعې په ورځ کې اکثره خطبو کې علما هم وایي دا موږ ته د ژوند د تیرولو پوره نقشه راکوي. که موږ وغواړو چې په دنیا کې مو ژوند په عزت او په امن کې او په آخرت کې د الله رضا حاصله کړو او آخرت مې جوړ سي، نو راځئ چې موږ تاسو په خپل منځ کې عدل او احسان او خپلوي مینه او محبت د عام کړو، له فحشا او منکراتو او د خلکو په حقونو باندې له تیري او ظلم څخه په کلک ډډه وکړو. نن غرور پر خور ظالم دی. الله جل جلاله دې موږ تاسو ټول ته په دې مبارکو احکامو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. امین یا رب العالمین. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.